ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: د کمال خان بند د اوبو ذخیره کولو چارې عملاً پیل شوې. له 200 کلن انتظار وروسته بالاخره د افغانانو یو خوب رښتیا کیږي او په دې سره به د افغانستان د 6 میلیارډ متره مکعب اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي او د کندهار او هرات ترمنځ 18,000 هکټاره شاړې ځمکې به خړوبې شي. دوهم خبر: ولسمشر اشرف غني هم د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر جورج بایدن او د نوي نوموړي مرستیالې کاملا هاریس ته مبارکي ورکړې ده. اشرف غني په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې امریکا او افغانستان ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري او په بیلابیلو برخو کې د دې اړیکو د پیاوړتیا او پاللو غوښتونکي دي. دریم خبر: نیویارک ټایمز په یو تحلیل کې ویلي د امریکا د 25 ولسمشرانو له ډلې ولسمشر ټرمپ یوازینی ولسمشر و چې په ډیره سپین سترګۍ یې دروغ ویل او همفریبي یې کوله او حکومتي چارې یې ټول انحصار کړې وې. ورځپاڼه وایي 4 کاله امریکایي ملت له ټرمپ سره په سختۍ تیر کړل او اخر کې ولس د خپلو رایو په زور دې ته لاره هواره کړه چې نور به نوموړی له سپینې ماڼۍ څخه کډه باروي. څلورم خبر: د کابل پوهنتون لسګونه محصلینو د روان وضعیت په غبرګون کې لاریون کړی دی. دوی وایي چې پوهنتونونه او تحصیلي مرکزونه دي له سیاست او سیاسي لوبو لرې وساتل شي او زده کوونکو او محصلینو ژوند ته د خطرونه نه جوړیږي. دوی داسې مهال دغه لاریون کړی دی چې تېره اونۍ پر دغه پوهنتون خونړی برید وشو او ګڼو محصلینو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. پنځم خبر: د پاکستان لومړی وزیر وایي تیار دی چې له جو بایډن سره د افغان سولې په اړه ګډ کار وکړي. عمران خان په تازه پیغامونو کې جو بایډن ته د امریکا په ټاکنو کې مبارکي ویلې ده او ویلي دي دې ته لیوال دی چې له امریکا سره ښې اړیکې ولري او د اړیکې لا پراخې کړي. عمران خان دغه راز وایي د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د سولې په اړه هم له بایډن سره ګډ کار ته تیار دی. وروستی خبر: کندهار کې د افغان ځواکونو تازه دمې سرتیري جای په جای شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي دغه ځواکونه به په ټول ځواک او توان سره له کندهار ولایت څخه دفاع وکړي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبرې ټولګه مو مرسته تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.